وینا په کوم ځای کې جوړیږي؟ د انسان په وجود کې دننه. نو د انسان په وجود کې وینا چې کومه جوړیږي هغه د انسان په وجود کې دننه چې کوم اډوکي دي د هغې په منځ کې جوړیږي، کوم ته چې بون میرو ویلی شي. وینا په درې قسمه ده چې یو ته ریډ بلډ سیل ویلی شي چې دې ته موږ په پښتو کې سره وینا ویلی شو، او دویم قسم وینا داسې ده چې هغه سپینه وینا ده کوم ته چې پلیټلیټس ویلی شي، او دریم قسم وینا داسې ده چې هغه زموږ په وجود کې د آرمي په شان کار کوي، یعنی جراثیم نه پرېږدي زموږ وجود ته چې هغې ته وایټ بلډ سیل ویلی شي. نو کله چې ستاسو په وجود کې سره وینه په کمیدو شي نو ستاسو وجود به ډېر زیات ستړی او ستومانه به وي، او ستاسو د زړه تړکن به تیزیږي، او د دې سره به تاسو ته د ساه بندۍ مسله جوړیږي. او کله چې ستاسو په وجود کې د سپینه وینه کمه شي، کوم ته چې پلیټلیټس ویلی شي، نو د هغې د کموي د وجې ستاسو د وجود نه به ډېره زیاته وینه بهر ته وځي. کله هم چې تاسو زخمي کیږئ، زخمي نه شئ، نو دا وینه ستاسو د پوزې او د خولې په ذریعه باندې هم راتلی شي، یا ستاسو د غټ بول او د ورکوټي بول په ذریعه باندې هم راتلی شي. او دریمه کومه وینه چې دا چې هغې ته وایټ بلډ سیل ویلی شي، کومه چې د آرمي په شان مثال لري زموږ په وجود کې، نو کله چې د هغې کموالی راځي نو ستاسو وجود به بار بار بیماریږي. نو ښه خوراک کوئ، ستاسو په وجود کې به د وینې کمی نه راځي. او که چېرې تاسو ډېر زیات بازاري یا کولډ ډرنک یا چپس وغیره استعمالوئ، نو د دې سره آلریډي په وجود کې د وینې کمی راځي، ځکه چې وینه د څه د وجې جوړیږي، هغه طاقت انسان ته نه میلاویږي، نو بیا وینه د څه د وجې جوړه شي.